خصوصا د بېوسه او د بېکسه خلکو دپاره دا وظیفه ډېره زیاته مفیده ده او دا وظیفه چې کوم یو انسان په پابندۍ سره کوي الله جل جلاله د هغې سره غیبي امداد کوي او دا وظیفه تاسو وکئ تاسو وګورئ چې الله جل جلاله تاسو سره د غیب نه څنګه امداد کوي هغه وظیفه څه ده هغه وظیفه ده د رب انی مغلوب فانتصر د سخت مجبورۍ د سختو حالاتو د سخت مصیباتو او د بېوسۍ او بېکسۍ په حالت کې دا وظیفه د ماسخوتن د منځه نه پس په یو ناسته باندې زر ځله وکئ او د هغې نه پس دعا وغواړئ تاسو ګورئ چې الله جل جلاله تاسو سره څنګه د غیب نه امداد کوي نو ډېره مبارک وظیفه ده رب انی مغلوب فانتصر